نو موږ تاسو څنګه د سټیبل انجینا څخه پریونشن کولی شو آینده کې دا ټیک نه مخنیوي دپاره نو هغې دپاره ښه درمل چې دي هغه نایټریک ګلیسرین دي نایټریک ګلیسرین موږ تاسو ما مخکې ویلی چې په سبلینګول هم استعمالولی شو او همدارنګه بوکل سپری په شکل هم استعمالولی شو او ډرمل ټرانس ډرمل پیډس هم استعمالولی شو پیډس او لانګ اکټینګ هم استعمالولی شو معمولا سبلینګول او دلته چې دی روټ او لانګ اکټینګ د خولې د لارې استعمالیږي دا ډېر امن روټ عامې لارې دا دي سبلینګول خو تاسو پوهېږئ چې دغه نایټریک ګلیسرین ګولۍ دي بازار کې د انجسیډ په نوم باندې راځي او 0.3 to 0.6 پورې دا کولی شو چې موږ استعمال کو ناروغ ته ژبې لاندې ایښودل کېږي پریونشن دپاره څنګه مثلا اوس غواړي یو څوک موږ ویل چې دلته اګزرشنل چست پین وي د فعالیت سره سینې درد راځي خو یو څوک دی اوس هغه بازار ته ځي جومات ته ځي کار ته ځي نو هغه اګزرشن پکې راځي که نه نو هغې نه مخکې یو ګولۍ سبلینګول ږدي او بیا کار ته ځي نو دا یو پریونشن شو او لانګ اکټینګ چې دی ما تاسو ته پرون 3 شکلونه ښودلي وو که نه چې ایزو سربیټ مونونایټریټ او ایزو سربیټ ډای نایټریټ او ایزو سربیټ ترای نایټریټ مې درته ویلی او په دې کې ما تاسو ته ویلي چې د 10 تر 40 ملي ګرامه بي ډي یا 40 ملي ګرام ونس ا ډے او یا لانګ اکټینګ کې ایزو سربیټ ترای نایټریټ کې راځي فارمولي 2.6 ملي ګرام بي ډي تر 6.5 ملي ګرام پورې هم شته نو دا استعمالولی شو دا د پریونشن دپاره نایټریک ګلیسرین د بهترین دوا ده بله دوا چې پریونشن دپاره موږ استعمالوو بیتا بلاکرز او بیتا بلاکرز چې دا بهترین دوا ده چې موږ استعمالوو په دې کې موږ تاسو کولی شو چې میټاپرولول یا اټینولول یا نبیولول او همدارنګه کولی شو چې موږ تاسو بیزوپرولول یا کاربیډولول دا ناروغ ته ورکړو دې نه علاوه موږ تاسو د ناروغانو کې د ایوابریډن په نوم باندې یو دوا ده هم استعمالولی شو ایوابریډن 15 ملي ګرام د ورځې 2 ځلې ایوابریډن چې دا که چېرته هغه ناروغان چې هرټ ریټ یې مور دین 70 وي هرټ ریټ یې او یا نه زیات وي پر منټ دې ناروغانو ته ورکوو ځینې کتابونو کې وایي چې 15 نه زیات وي مور دین 65 وي دې ته ورکوو خو که دې نه کم وي نو ایوابریډن استعمال ښه نه دی او دا هغه وخت موږ ناروغ ته ورکوو چې سټیبل انجینا وي او بیتا بلاکر مزاد استدباب وي نو موږ تاسو د بیتا بلاکر په ځای ایوابریډن استعمالوو بله دوا چې موږ تاسو استعمالولی شو هغه کلسیم چینل بلاکرز دي کلسیم چینل بلاکرز که چېرته ایسی انهبیټ د بیتا بلاکرز کنټر انډیکیټډ وي کلسیم چینل بلاکر ناروغ ته ورکولی شو چې په دې کې مختلف کلسیم چینل بلاکرز دي لکه ویراپامیل ډلټازیم او یا املوډیپین او داسې نور نیپیډیپین او یو بله دوا چې موږ تاسو پریونشن کې استعمالولی شو او بله دوا چې ده هغه چې موږ ناروغانو ته ورکوو رینولازین ده رینولازین 500 ملي ګرام
د ورځې 2 ځلې ناروغ ته توصیه کوو. دا هم ښه دوا ده. د دې ګټه دا ده چې دا په هارټ ریټ او بي پي باندې تاثیر نه لري. هارټ ریټ او بل بلډ پریشر باندې دا افیکټ او تاثیر چې دی دا نه لري. خو دا یو معذرت لري او معذرت دا دی چې دا QT انټروال پرولانګیشن ورکوي. د QT انټروال د پرولانګیشن سبب کیږي. نو دا چې د QT انټروال پرولانګیشن سبب کیږي ټول هغه درمل چې QT انټروال پرولانګیشن ورکوي هغې سره یو ځای نه ورکوو. یا که یو څوک ناروغ مخکې نه په ECG کې QT انټروال پرولانګیشن ولري هغې ته نه ورکوو. QT انټروال خو تاسو ویلی دی د کیو نه د شروع نه والا د ټي تر ختمه پورې دا QT انټروال دی. د کیو د شروع نه والا د ټي تر ختمه دغه د QT انټروال وایي. دا QT انټروال دی. نارمل اندازه 0.4 to 0.44 ده ملي سکند پورې ده. نو که QT انټروال پرولانګ دو نه کې نشو ورکولی ځکه دا خپله د QT انټروال پرولانګیشن سبب کېږي او هغه بیا اریتمیا ورکوي خصوصا VT ټرسټ ډي پوینټ VT خطري. نو په دې خاطر باندې بیا نشو ورکولی. یو خبر دویم دا چې هغه ناروغان چې کلریترومایسین اخلي دې سره یو ځای نشو استعمالولی ځکه کلریترومایسین هم QT انټروال پرولانګیشن ورکوي. یا هغه څوک چې د انګورو اوبو نه جوس نه استفاده کوي ګریپ جوس نه هغه هم QT انټروال پرولانګیشن ورکولی شي. نو دغې سره یو ځای دا استعمالولی نشو. دې درمل نه علاوه چې نور کم درمل دي موږ ناروغان ته انټي پلاټلیټس ورکوو. خصوصا اسپرین باید که ورکوو ناروغانو ته. اسپرین دا ضرور دي. اسپرین کې استعمال کی دا 15 نه والا تر 365 ملي ګرام پورې ورځ کې استعمالولی شي. او بل سټاټین خاندان ورکولی شو. دا ضرور دي چې ناروغ ته موږ سټاټین ورکو. سټاټین کې تاسو کولی شئ چې هر ډول سټاټین اټرواسټاټین وي او یا روزواسټاټین وي یا روزو نو موږ تاسو سټاټین خاندان ورکوو 10 ملي ګرام نه واخله تر 40 او تر 80 ملي ګرام پورې once a day. او اساسي تداوی دی چې دا هغه نو ریواسکولرایزیشن دی. اساسي تداوی د دې چې دا هغه ریواسکولرایزیشن دی. چې بیا په ریواسکولرایزیشن تاسو کولی شئ چې ناروغ ته PCI وکړئ پرکوټانیس کرونري انټرونشن او یا کولی شئ تاسو ناروغ ته کرونري ارټري بایپاس ګرافټ coronary artery bypass graft. نو کوم مونوویزل ډیزیز یا بایویزل ډیزیز موږ تاسو PCI کوو. او که ناروغ ورسره هارټ فیلیر ولر د ډایبیټیک او ټریپل ویزل ډیزیز نو بیا KVG یا کرونري ارټري بایپاس ګرافټ چې دا ښه دی. نو دا د شو سټیبل انجینا. ټریټمنټ اف unstable angina and non-steamy. Treatment of unstable angina and non-steamy. دې ناروغانو کې درمل نه داسته چې یو خبر ده چې دا ناروغ باید اډمیټ ټو هسپټال روغتون کې باید ناروغ اډمیټ شي بستر شي. اکسیجن تھراپي اف هایپوکسیک که چېرته هایپوکسیک نو بیا ناروغ ته اکسیجن تھراپي ورکوئ او آی بی لین باید ورته اوپن شي. او بیډ ریسټ ورته توصیه شي. کارډیک مانیټورینګ ورته پکار دی. او بل شی چې دې ناروغانو ته ضرور دی هغه انټي پلاټلیټ. انټي پلاټلیټس کې بیا نو تاسو کولی شئ چې دا
ناروغ ته دوه قسمه درمل دی چې یو ته اسپرین وایي دا نو 1 ملي ګرام نه والا تر 365 ملي ګرام پورې ناروغ ته ورکوو بل P2Y12 انهبیټرز دي چې په دې کې چې کوم ډېر درمل استعمالیږي هغه پراسوګریل ده او کلوپیډوګریل ده او بل ټیکاګریلور ده پروسوګریل 60 ملي ګرام دا سټیټ او دین وروسته 10 ملي ګرام ونس ا ډے کلوپیډوګریل دا نو موږ کولی شو چې 15 ملي ګرام ونس ا ډے ټیکاګریلور 180 ملي ګرام موږ تاسو لوډینګ دوز او بیا په تعقیب باندې 90 ملي ګرام بای ا ډے دینه و انتخابو البته پروسوګریل چې ډېر استعمالو مونږه پوسټ سټنټینګ مونږ استعمالو سټنټ نرستا پوسټ سټنټینګ سټنټ نرستا استعمالو او دا کلوپیډوګریل یا ټیکاګریلور مونږ تاسو بغیر د سټنټ نه استعمالولی شو سټنټ نرستا استعمالولی شو نو کلوپیډوګریل 15 ملي ګرام ونس ا ډے ټیکاګریلور 16 ملي ګرام لوډینګ دوز دی نرستا بیا 90 ملي ګرام د ورځې 2 ځلې دا دی انټي پلاټلیټس کې شو ښه نور کوم شیان چې استفاده کوو ناروغ ته هغه نایټروګلیسرین هماغه رقم ترتیب چې ما تاسو ته ویلي سبلینګولي او یا بوکل په شکل سپری په شکل او یا چې دی لانګ اکټینګ بیا یادول ته ضرورت نشته چې نایټروګلیسرین بیتا بلاکرز په هماغه ترتیب باندې بیتا بلاکرز میتوپرلول وي یا بیزوپرلول وي یا کاربیډولول وي یا لیبیولول وي په دې ناروغانو کې کلسیم چینل بلاکر چې دي دا استعمال ګټه نه لري کیدای شي موټیلیټي زیاته کړي کلسیم چینل بلاکر به دي کې یو سټیبل انجاین کې استعمالولی شو دي که نشي استعمالولی کلسیم چینل بلاکر دی کې استعمال د دې په ځای چې ګټه ولري تاوان کوي بل ایسی انهبیټر دي ناروغانو کې استعمالوو انجیوټنسین کنورټینګ انزایم انهبیټرز که چېرته لکه مثلا کیپټوپریل یا رمیپریل یا مثلا انالاپریل یا لیسنوپریل دا استعمالو که چېرته ایسی انهبیټر په مقابل کې معذرت موجود وي نو ARBs نه استفاده کوو انجیوټنسین ریسپټر بلاکرز نه لکه په ټاپ کې والسرټان او یا ټیلمسرټان टेलमे सर्टान या कांडे सर्टान او ایربی سرطان او چې څومره نمونه درځي درته ایربی سرطان نو دین استفاده کو بل स्टार्टिंग खानदान दवा इस्तेमालो
स्टार्टिन نو موږ تاسو ما مخکې ویل چې تاسو کولی شئ اټرواسټاټین او یا روزواسټاټین تاسو څه کوئ دې نه استفاده وکړئ دا به ضرور دی او بل شی چې استعمالوو هغه انټي کوګولنټ دی چې په دې انټي کوګولنټس کې چې دی دوه ډوله هیپارین دي یو لو مالیکولر ویټ هیپارین دي او بل انفریکشنیټډ هیپارین دي په دې کې لو مالیکولر هیپارین ښه دي معمولا 1 ملي ګرام پر کے جی بای ډے ناروغ ته ورکوو کله کله موږ لوډینګ دوز هم ورکوو په سټیمي ناروغانو کې ورکوو په سټیمي ناروغانو کې موږ کله کله لوډینګ دوز ورکوو یو 10 ملي ګرام موږ بولس آی ورکوو هغې په تعقیب باندې بیا ناروغ ته 1 ملي ګرام پر کے جی بای ډے استعمالوو خو یو خبر یاد وساتئ چې که چېرته هغه څوک چې عمر یې 15 اویا نه زیات وي او یا وزن 15 کیلوګرام نه کم وي نو بیا هغې ناروغانو کې موږ تاسو دا لوډینګ دوز هم نه ورکوو 1 ملي ګرام پر کے جي هم نه ورکوو ورته بلکې هغې ناروغانو ته موږ څه ورکوو هغې ناروغانو ته موږ تاسو بیا 0.15 ملي ګرام پر کے جي بایوډیز نه استفاده کوو 0.15 ملي ګرام پر کے جي بایوډین استفاده کوو انفریکشنیټ هیپارین موږ استعمالوو دا لږ ارزانه دي خو استعمال لږ ګران دی او عینات هم ضرورت لري نو انفریکشنیټ هیپارین موږ 80 یونټه پر کے جي دا 12 ورکوو سټیټ او دې نه وروسته 12 یونټه پر کے جي پر هاور ورکوو ناروغ ته چې دا 12 تقریبا 4000 یونټ نه زیاتوو او دا وروسته کوم چې مینټینانس دوز دی 1000 یونټه پر هاور ده انفریکشنیټډ هیپارین چې دی 80 یونټه پر کے جي بولس ورکوو چې ټوټل تقریبا 4000 یونټه پورې ورکوو او بیا هغې نه وروسته 12 یونټه پر کے جي پر هاور چې 1000 یونټ نه زیاتوو نه ورته اعظمي 1000 یونټه پر هاور ناروغ ته توصیه کېږي ده بیا وروسته دې تداویم چې د هغه هماغه وروستۍ تداوي انجیوګرافي اینډ انجیوپلاسټي ده چې تصمیم په دې نیول کېږي چې اوس انجیوګرافي نه وروستو معلومات وشي چې ناروغ ته موږ باید څه وکړو سټنټینګ وکړو اساسي تداوي بیا ریواسکولرایزیشن دی یو پی سی آی او بل coronary artery bypass graft percutaneous coronary intervention او یا coronary artery bypass graft بل خبره د سټیمی ده چې سټیمی سره موږ تاسو څه کوو سټیمی ناروغ پرون موږ تاسو سټیمی باندې خبرې وکړلې چې سټیمی ناروغ چې دی هغه څنګه تداوي کوو سټیمي منیجمنټ چې دی هغه موږ تاسو په 3 کټګورۍ باندې ویشو یو پری هاسپټل منیجمنټ دی یو ایمرجنسي ډپارټمنټ منیجمنټ دی او بیا بل انټنسیو کیر یونټ منیجمنټ دی 3 قسمه منیجمنټ موږ کوو
یو پری هاسپټل مینجمنٹ دی. بل هغه ایمرجنسی ډپارټمنټ کې چې کوم مینجمنٹ دی او بل هغه اساسي یا سپیسیفک مینجمنٹ ورته وایو یا آی سی یو مینجمنٹ دی. پری هاسپټل مینجمنٹ کې تاسو پوهیږئ چې اسټیمي ناروغان معمولا د دوه ډوله اختلاطاتو د وجې خپل ژوند د لاسه ورکوي. د اسټیمي ناروغان د دوه ډوله اختلاطاتو د وجې خپل ژوند د لاسه ورکوي چې په دې کمپلیکیشنز کې یا په اختلاطاتو کې یو electrical complications دي. electrical complications دو ډوله complication ورکوي. یو electrical complications دي لکه مثلا اریتمیاګانې. تاسو پوهیږئ چې ډېری ناروغان چې هغه مړه کېږي د اسټیمي ناروغان هغه د ویف د وجې ventricular fibrillation د وجې مړه کېږي. ډېری د اسټیمي ناروغان د څه شي د وجې خپل ژوند د لاسه ورکوي؟ د ventricular fibrillation د وجې خپل ژوند د لاسه ورکوي. او تقریبا دا اولو 4 ساعتونو کې او سم نیمایي د دې په اول ساعت کې خپل ژوند د لاسه ورکوي. دویم د میکانیکل کمپلیکیشن د وجې نه په دې ناروغانو کې بل چې کامن دی هغه میکانیکل کمپلیکیشنز دي. میکانیکل کمپلیکیشنز کی پمپ فیلیر، سسٹولک ڈسفنکشن، کارڈیوجینک شاک، پمپ فیلیر او بیا هغه ناروغان چې د تقریبا 80 یا 90% مړه کېږي. نو پری هاسپټال مینجمنٹ کې څو خبرې ضرور دي. اول دا چې د ناروغ په واسطه باندې د قلبي اعراضو پیژندل، ریکوګنیشن آف مایوکارډل اسکیمیا اور انفارکشن سمټمز، د ناروغ په واسطه باندې د قلبي اعراضو پیژندل دا ضرور دي. او دویم دا چې یو داسې ټیم خبرول چې هغه پر سرټیشن باندې پوهیږي. نو په منیجمنټ کې یو خبره دا ضرور ده پری هاسپټال منیجمنټ کې چې ریکوګنیشن آف سمټمز. ناروغ پوه شي سینه باندې درد راغی، چا په طرف باندې سینه باندې مې درد راغی او دا سینې دا لاس ته او دا وږي ته نو دا ناروغ پوهېږي چې ولا اوس مې دا درد چې دی قلبي درد دی. او دې دپاره چې دا خلک پوه شي چې دا قلبي درد دی نو پبلک اویرنس ضرور دی. پبلک اویرنس عامه پوهاوی ګوري که چېرته تاسو دا د تکلیف پیدا شو دا قلبي درد دی دا د عاجل روغتون ته مراجعه وکړئ. ایمرجنسي ریسپانس ټیم خبر کوي. ډېر وخت وایي داسې کېږي چې کمپلیکیشن ولې منځته راځي یا مړینه ولې منځته راځي. د هغې علت څه شی دی؟ د هغې علت دا نه دی چې هسپټال کې دې ته وروسته والی کېږي په درملنه کې. د هغه ډېر غټه مسله دی چې ناروغ تر ایمرجنسي ټیم خبرولو پورې یا تر د روغتون ته رسېدلو پورې دغه وخت کې ټیم زیاته وړي چې یو روغتیایي مرکز ته یو ناروغ مراجعه کوي. دی مراجعي او د دې اعراض د شروع تر منځ چې دی که نه فاصله زیاته وي، وخت زیاته اوښتی. یو ناروغ د چې سپین پې راسي ځان ورسره اړی راړي مړه زه ښه به شم دا به شم دا به کېدای شي وه سینه کې به مې شی به مې زور به مې لیدلی دا به شوی هغه شی دروند شی به مې جي کړی یو بریخ به یې پلانې به یې ځان اړی راړی.
نو تر څو چې هغې باندې وخت تیر شي کمپلیکیشن ته برابر شي بیا روغتون ته مراجعه کوي چې روغتون ته مراجعه وکړي نو یا لار کې مړ شي یا روغتون ته په داسې حالت کې راشي کارډیوجنیک شاک ورکړی یا په ویټي کې راشي یا وی ایف کې راشي او یا داسې حالت کې راشي چې هغه ترومبولیټکس یې موږ ورکوو یا فیصله ور باندې کوو هغې نه وخت تیر شوی چې اوس څه وکړو ترومبولیټک ورکوو پی سی آی طرف ورکوو مریض نو دلته ګیپ چې دی ګیپ کوم ځای کې دی د سیمټمز سټارټینګ اف سیمټم ټو د فرست کنټیکټ اف د هاسپټل یو دویمه خبر دا ده دویم سټیپ په دې کې د هغه ټیم ریسوسایټیټیو ټیم چې دی کوم چې ریسایټیشن ورکوي د دې ټیم خبرول دي متاسفانه موږ دلته دا شیان ډېر نه لرو دنیا کې هغوی داسې کوي چې پرمختللی سیسټم دی او هغوی امبولانس لري امبولانس سیسټم ایمرجنسي امبولانس سیسټم لري عاجل زنګ وهي امبولانس راځي مریض چې د انتقالي عاجل مریض څه کوي دا انتقالي یو داسې یو ټیم انتقالي چې هغه په دې هر څه پوهېږي روسیټیشن ایس ایل ایس او بی ایل ایس باندې پوهېږي خصوصا بی ایل ایس وذ ډیفیبریلیټر ډیفیبریلیټر ورسره یې ګوره ما تاسو ته په بی ایل ایس کې ویلی و ډیفیبریلیټر ضرور دی دریم شی چې دی هغه د ناروغو عاجل انتقال دی ایکسپیډیشس ټرانسپورټیشن ټو هاسپټل with healthcare personnel هل هغه څوک چې پرسنل ورسره دی یو نرس دی سکلفل نرس دی ښه ماهر نرس دی په سی پی آر پوهېږي لار کې ستونزه راځي هغې باندې پوهېږي یا یو ډاکټر دی یا یو بل صحي خدمات وړاندې کوونکی دی چې هغه لار کې کومک کولی شي ایل ایس بی ایل ایس کولی شي نو هغې ایس ایل ایس بی ایل ایس نو د مریض انتقالول عاجل د ناروغ انتقال چې شته هسپتال ته او څلورم په عاجل شکل باندې ایکسپیډیشیسلی ریپرفیوژن تھراپی شروع کول نو هغه ریپرفیوژن تھراپی کې موږ تاسو اوس وایو چې ریپرفیوژن تھراپی کې باید موږ څه وکړو دا څلور شیان په پری هسپټال منیجمنټ کې راځي چې څومره زر کیدای شي اول د ناروغ په واسطه باندې د سمټم پیژندل دویم دا چې ریسیټیټیو ټیم را خبرول دریم د هیلث کیر پرسنل په واسطه باندې ناروغ عاجل انتقال شفاخانې ته روغتون ته او بیا په روغتون کې عاجل دي ته د ریپرفیوژن تھراپي د پاره تصمیم نیول او شروع کول په ایمرجنسي ډپارټمنټ کې باید څه وشي په ایمرجنسي ډپارټمنټ کې باید موږ کم کار وکړو ته ایمرجنسي ډپارټمنټ کې باید وی موجودي څو کار باید وشي اول ریلیف ډسکمفورټ کوم ناراحتي چې دا کم پین چې دی درد دی دا باید څه شي ریلیف شي لکه موږ تاسو وروسته وایو چې نایټروګلیسرین ورکوو ورته که هغې سره ارام نه شو مورفین ورته ورکوو درد ارام وکړه نه ډسکمفورټ بل ریکوګنیشن آف د پیشنټ د ناروغ پیژندل چې دا ناروغ اوس پی سی آی ته ضرورت لري ترومبولیټک ته ضرورت لري آیا دا ناروغ چې دی اوس انټي کوګولنټ ته ضرورت لري ناروغ زر پیژندل ارلی ریکوګنیشن آف د پیشنټ ناروغ زر پیژندل او کم خلک چې لو رسک دي د هغې ټریاج لو رسک پیشنټ ټریاج لو رسک ناروغان ټریاج کول او د هغې په هسپتال کې لوکیشن معلومول چې لو رسک ناروغ باید چېرته تداوي شي په واډ کې تداوي شي په آی سی یو کې تداوي شي په ایمرجنسي کې تداوي شي د او پی ډي په شکل تداوي شي
نو های ریسک ناروغ د لو ریسک نه بیلول دا د ایمرجنسي وظیفه ده. ټریاج د ایمرجنسي وظیفه ده. د ناروغ پیژندل د ایمرجنسي وظیفه ده. د ډسکمفورټ ریلیف کول او ښه کول او دغه کول دا آرامول دا د ایمرجنسي وظیفه ده. اوس به راشو اساسي درملنې د چې هغه آی سی یو کې صورت نیسي. آی سی یو منیجمنټ دپاره اوس څو خبرې ضرور دي تر څو چې تصمیم نیول کېږي که نه عاجل یو سټریکټ بیډ ریسټ دی یا کمپلیټ بیډ ریسټ. فار 24 hours 24 ساعتونو دپاره باید ناروغ دا مکمل استراحت وي. مکمل استراحت. بل به څه وکړو؟ مکمل استراحت 24 ساعت دپاره. کارډیک منیټورینګ یا پیشنټ منیټورینګ ورته وایي. کارډیک منیټورینګ دا ضرور دی چې وګورو چې څه کېږي. دا هم فار 24 hours 24 ساعت دپاره. ځکه ما تاسو ویل چې اول 24 ساعتو کې د ناروغانو مړینه دا زیاته ده او په اول ساعت کې ډېره زیاته ده. آی وی لین اوپن کول. اکسیجن تھراپی if the patient hypoxic که ناروغ هایپاکسیک نو بیا موږ ناروغ ته څه ورکوو؟ اکسیجن تھراپی 2 نه تر 4 لیټره پر منټ. او بل مهم شی دا دی چې ناروغ ته ډسکمفورټ آراموي نو سبلینګول نایټروګلیسرین ورکوي ورته. تاسو سمولی 0.3 0.4 0.5 زموږ اکثر 0.5 ملي ګرام ژبې لاندې ږدو 1 ټابلیټ. هغې نه وروسته که ښه نه شو بیا 5 منټ انتظار بیا دویم ټابلیټ. که بیا هم ښه نه شو بیا دریم ټابلیټ 15 منټه وروسته. او که دې سره هم ښه نه شو نو 3 ټابلیټونه زیات به نه ږدئ ژبې لاندې ورته. نو مور دین 3 ټابلیټس. 3 ټابلیټونه به زیات ژبې لاندې ناروغ ته نه ږدو. او که د نایټروګلیسرین سره درد آرام نه شو ځکه دا د مایوکارډیل انفارکشن اسټیمي ناروغان دردونه دومره شدید وي. ما تاسو ته پرون ویلي چې دا دردونه د نایټروګلیسرین سره کله کله نه کمیږي او یا لږ کمیږي او نیډس اوپوئډ انالجیک. اوپوئډ انالجیک ته ضرورت پیدا کوي. اوپوئډ ته نو تاسو به ناروغ ته څه ورکوئ؟ اوپوئډ انالجیک به ورکوئ. اوپوئډ انالجیسک. اوپوئډ انالجیسک کې تاسو پوهېږئ مورفین به ورکوئ. مورفین څومره ورکوئ؟ 4 نه تر 8 ملي ګرام پورې ورکوی شئ او بیا دوز تکرارولی شئ. او تاسو پوهېږئ چې کله مورفین ورکوئ تاسو باید اټروپین ولرئ ځان سره. اټروپین ځکه چې دا ناروغان برډیکاریا ورکوي. نیلوکزان به ولرئ که چېرته مریض درنه ډیپ کي ریسپیریټري ډپریشن راوړي رامنځته کړي ریسپیریټري یا تنفسي انحطاط رامنځته کړي نیلوکزان به ورکوئ. او بل دا کانګې پیدا کوي نو تاسو به میتوکلوپرامایډ ناروغ ته ورسره یو ځای ورکوئ ځکه دا کانګې پیدا کوي. نو په دې خاطر چې کانګې پیدا نه کړي نو میتوکلوپرامایډ ورته څه دي؟ ماسټ او ضرور دي دې سره یو ځای. خو اساسي تداوي دا ده چې موږ ناروغ ته اوس ناروغ ته د چسپین د شروع نه تر اوس کوم وخت کې راغلی دی او بل فیسیلیټي آف پی سی آی شته که نشته؟ فیسیلیټي آف پی سی آی شته که نشته دی؟ مهمه خبره دا ده چې د پی سی آی فیسیلیټي موږ لرو که نه لرو. پرکوټانیس کرونري انټرونشن د دې سهولت شته که نشته؟ نو ری پرفیوژن تھراپی ری پرفیوژن تھراپی باندې تاسو تصمیم نیسئ او دې کې تاسو 2 آپشن لرئ. ری پرفیوژن تھراپی کې
PCI ما مخکې ویل نه او بل ترومبولیټکس. PCI او ترومبولیټکس وځي کې کوم یو ښه اپشن دی؟ PCI ښه اپشن دی که ترومبولیټکس ښه اپشن دی؟ نو دې کې ښه چې دی PCI ښه اپشن دی، خو شرایط لري. یو دا چې څوک اجرا کوي PCI باید ویل ایکسپرټ وي، ښه کوالیفاید پرسن وي یا ښه مجرب کس وي. داسې نه چې هر سړی دا وکړي، نه هر سړی نه. PCI ترومبولیټکس دې پسې اپشن دی. ښه PCI به څنګه کې؟ PCI به هغه وخت کې چې ډور ټو بالون ټایم د دې لیس دین 90 منټ وي. 90 دقیقونه کم وخت باندې چې سپین نه تیر شوی وي. ډور ټو بالون معنا دا اوس روغتون دی او مریض باندې سپین راغی، تاسو ته روغتون ته ناروغ راځي، روغتون ته درته ناروغ څه کېږي؟ راځي. او روغتون ته چې کله ناروغ راځي دې ته ډور ټو بالون ټایم ورته وایي. او دا ټایم ټول چې سپین باندې 90 دقیقونه کم وخت تیر شوي ته به څه کوي؟ PCI به کوي. سهولت شته PCI به کوي. یو دویم اپشن دی کې دا دی چې اوس یو ناروغ دی په یو روغتون کې دی، هلته PCI سهولت نشته، خو داسې نږدې بل داسې روغتون شته دی چې هغې کې PCI سهولت شته دی، هغې کې د PCI سهولت شته، فیسیلیټي شته. نو ته به هغې روغتون ته دا ناروغ چې انتقالې او په دې باندې ټوټل د چې سپین د شروع نه تر دې وخته پورې یو 100 منټ نه کم وخت لګېږي، بیا هم PCI ښه اپشن دی. هغې ته وایي ډور ټو ډیوایس. که دا ټایم لیس دین 120 منټ یا یو 100 منټ نه کم وخت نیو نو بیا به تاسو بیا PCI کوئ. ګورئ اپشنونه خو پوه شوئ. یو اول اپشن کې اول اپشن دا دی چې تاسو اول کنټکټ کې تاسو داسې روغتون ته کیږئ یا داسې روغتون ته رسېږئ چې هغه کې فیسیلیټي او PCI شته. ناروغ درته راغی په دې روغتون کې د PCI سهولت شته دی او په دې باندې چې سپین نه 90 منټ نه کم وخت تیر شوی تاسو به PCI کوئ، بیا PCI ښه اپشن دی. یا دې روغتون نه بل روغتون چې هغلته فیسیلیټي د PCI شته دی خو دا ناروغ یو 100 منټو پورې رسېدی شي، بیا هم څه کوئ؟ PCI کوئ. لکه اوس موږ تاسو ننګرهار کې د PCI فیسیلیټي فی الحال مثلا نه لرو، اوس چې موږ دا کابل ته ریفر کوو نو کابل ته خو 3 ساعته وخت لګېږي، نو ته به 3 ساعتو ته نه ګورې ځکه مریض رسکي دی، نو ته به څه کوې؟ ترومبولیټکس به ورکوې. ځکه ته داسې روغتون نه بل روغتون ته چې ناروغ انتقالې چې هلته PCI فیسیلیټي شته، داسې روغتون ته چې هلته PCI فیسیلیټي شته دی هغې ته انتقالې وخت به ډېر لګېږي، یا 100 منټ نه وخت ورباندې ډېر لګېږي، نو په دې وجه بیا ته انتقالې بنه بیا به ترومبولیټکس ورکوې ورته. نو PCI کې بیا تاسو دوه ډوله سټنټونه پاس کولی شئ چې یو ته وایي بار میټل سټنټ ورته وایي او بل چې د ډرګ ایلوټینګ سټنټ دی. ښه سټنټ چې دی هغه بار میټل سټنټ دی، خو دا ترومبولیټک هغې ته د انټي پلاټلیټس ته ضرورت لري. ما مخکې ویلي چې اپ ټو 1 year اسپرین پلس کلوپیډوګریل ناروغ ته به اپ ټو 1 year یو کاله پورې اسپرین پلس کلوپیډوګریل ورکوه ورته. ډرګ ایلوټینګ سټنټ هم چې دی انټي پلاټلیټس ته ضرورت لري. او ترومبولیټکس هغه وخت موږ ناروغ ته ورکوو چې کله د PCI فیسیلیټي نشته او که موږ ناروغ PCI ته دپاره موږ داسې یو روغتون ته لیږو په هغې باندې یو 100 منټ نه وخت زیات راځي نو بیا به موږ ترومبولیټکس ورکوو. او ترومبولیټکس چې دي موږ چې کوم ناروغ ته ترومبولیټکس ورکوو اول دا چې انډیکیشن هیڅ شی دی کومو خلکو ته باید ورکول شي. یو خبره دا ده. دویمه خبر دا ده چې څه بینیفټ به ولري، څه ګټه به ترومبولیټکس ولري. دریم دا چې کوم سایډ افیکټ به ولري. او څلورم دا چې چاته نشو ورکولی کنټر انډیکیشن.
اول انډیکیشنز کوم خلکو ته موږ تاسو دا ورکو چې اس ټي الیویشن وی اس ټي الیویشن more than 1 millimeter and 2 leads 2 ECG leads की पढ़े के आगा चिकम chest leads दी consecutive leads 50 consecutive leads के chest के और पर limbs के चले हम 2 leads दी खोया और डबल ताई दी lead ना لکه مثلا اول کې وي نو ایویل کې باید وي تغیرات وي یا دوه درې کې وي ایویف کې باید وي او په چست کې ویو کې چې وي دوه کې وي درې کې وي څلور وي څلور کې وي پنځه کې وي شپږ نو دې ته خلکو ته یو دویم دا چې سټیلیویشن نه علاوه بل چاته ورکو چې نیویل بیبي وي نیویل بیبي نیویل بیبي نویل بیبي لیب بنډل برای بلاک not known to be old چې زوړ بنوي او هغه موږ څنګه پیژنو ناروغ سره بیس لاین ای سی جی وی بل ای سی جی ور سره وي چې باغې کې با د ال بی بی نه وي نارمل ای سی جی به وي اوس نو ناروغ راغی چې سپین لري او تاسو ای سی جی ورته وکړه باغې کې ال بی بی راغی نو دا ال بی بی چې دا نیو ال بی بی دا او دې ته موږ تاسو کولای شو چې څه ورکو ترومبولیټکس ورکو دا انډیکیشنز شو بل خبره په انډیکیشن کې ډیره ضرور دا ده چې په اولو 3 ساعتو کې به 3 hours اولو 3 ساعتو کې ناروغ راشي نو تقریبا 50% ډرګ د خلاصېدو سبب کیږي او مرډرټي کمای او که چېرته تر 12 ساعتو پورې راشي او 10% ګټه لري البته یو خبر دا چې مور دین 12 hours کې کله کله مونږ کولی شو مور دین 12 hours کې مور کو خو مونږ به دا خبره یاد زیاته کوله چې مور دین 12 hours اخوا فایده نه لري اوس وایو چې مور دین 12 hours 12 ساعت نه وروسته هم ورکولی شو شرط پکې دا دی چې سټیلیویشن وي او چې سپین ولري ناروغ سټیلیویشن او چې سپین ولري فی الحال هم نو بیا مونږ 12 ساعت وروسته هم ورته ورکولی شو خبره نشته تر 3 ساعتو پورې benefits څه دي چې سپین ورسره آرامیږي دا ریلیف کیږي ورسره بله ګټه دا ده چې انفارکټ سایز ورسره کمیږي او درېیمه ګټه ده چې مارټلیټي ریټ ورسره کمیږي مارټلیټي ریټ را کمیږي ورسره انفارکټ سایز را کمیږي او چې سپین ورسره آرامیږي ځکه چې کورونري خلاص شو خو درد خپله ختمیږي که نه نو چې سپین ریلیف کیږي ورسره انفارکټ سایز ورسره راکمیږي او مارټلیټي ورسره کمیږي سایډ افیکټ څه دي معمولا سایډ افیکټ د دې بلیډینګ دی الرجی ده سند سټریپټوکاینز سره او هایپوټنشن ان شاک دی هایپوټنشن اینڈ شاک بلیډینګ دی الرجی ده هایپوټنشن او شاک دی د بلیډینګ چانس دی په هغه چا کې زیات وي چې هغه عمر 50 یا نه زیات وي وزن یا نه کم وي زړو خلکو کې دی چانس دی د بلیډینګ نو خصوصا انټرکرانیل بلیډینګ ورکوي څلور دانې انټي پلاټلیټس بخښنه غواړم ترومبولیټکس موږ تاسو پیژنو چې په دې کې سټریپټوکاینز موږ ډېر استعمالو دلته ارزانه دی سټریپټوکاینز دی امریکا کې ناټ اویلیبل ټینیکټپلیز دی او ریټپلیز دی او الټپلیز دی دا نورې ګران دي اگر که ترومبین سپیسیفیک ورته وایي دې دریو ته خو دلته زموږ ستاسو په وطن کې پاکستان کې انډیا کې ډېر څه استعمالیږي هغه سټریپټوکاینز دي او سټریپټوکاینز موږ داسې استعمالوو چې استعمال طریقه یې داسې ده چې ټول 15 لکه یونټه دی په یو ساعت کې ورکوو دا رقم چې 250,000 یونټه دا مونږ په اولو 20 منټو کې ورکوو او بیا د دې نه وروسته 250,000 یونټه مونږ ته په نیکسټ 40 منټس کې ورکوو
هایپوټنشن ته ناروغ لاړ شي نو موږ لږ الیویشن او لږ نارمل سالین ورته ورکوو ښه کېږي ورسره او دغه سټاپ کوو بیا شروع کوو ورته کانټرا انډیکیشن د دې چې دي هغه دوه ډوله کانټرا انډیکیشنز دي دوه ډوله کانټرا انډیکیشنز چې یو ابسولوټ کانټرا انډیکیشنز دي ابسولوټ کې یو دا چې هیموریجیک سټروک اني ټایم چې هیموریجیک سټروک یې ورکړی یو اني ټایم یې ورکړی دویم اسکیمک سټروک 1 ایئر یو کال مخکې ورکړی اسکیمک سټروک کې نشو ورکولی برین نیوپلازمي نشو ورکولی active internal bleeding भी internal bleeding except menses ورته counter indication نشته یا ناروغ چې دی هغه absolute counter indication کې हेट्रामा भी मैन है इवन मेन ट्रामा हेट्रामा भी का मेन और ट्रामा भी कहना हम नशु कवले और बल्ला चे अवर्टिक सस्पेक्ट अवर्टिक डायसेक्शन ही तासु अवर्टिक डायसेक्शन तो शक मन यही सस्पेक्ट टू अवर्टिक डायसेक्शन aortic dissection ته سسپیکټ نو نشي ورکولی ورته نو هغه خلکو ته چې فشاري ریلیټیو کنټراانډیکیشن کې پریګننسي ده پیپټیک السر ده چا سات ده septic ulcer है BP blood pressure more than 110 180 110 है और सर्जरी दा मेजर सर्जरी दा और ब्रेन पैथोलॉजी दा چې پورته ذکر شوی نه وي previous allergic reaction ده او تیر یو ځلې 2 کالو کې یو ځل اخیستی وي اسټرپټوکاینز بیا نشو ورکولی البته کتابونه مختلف دي ځینې وایي 6 میاشتې ځینې وایي یو کال پرنواټ 6 میاشتې وایي ځینې کتابونه وایي چې 2 کالو کې بیا نشو ورکولی نو دا شو د اسټیمي مینجمنټ